نظر ثاني وکړي د هغوی د اصلاح او د تصفیې په رابطه د مسؤلینو سره همکاري وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د ډېر قدرمن محترم د امر بالمعروف د وزارت د نظامي د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي ستارې د مدرسو دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو د مولا له نوره بلې د ډېوې د مدرسو د مولا له نوره بلې د ډېوې د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي ستارې د مدرسو دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو ترقي درته محدوده د دنیا تر زندګي پرمختګ زمونږ پس له مرګه هم دوام لري بس دا غواړو چې په هر قدم شو خدای ته ورنږدې او خپل ځان خاورې کوو له نفسه اخلو ازادي په جنت کې هم په مخزو درجه په درجه د څو پورې ترلاسه کړو دیدنې الهي تر مولا دروازې نشي ستارې د مدرسو دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو دا منو چې تر سپوږمۍ پورې دې نو ما وکړه که مالک و که احمد که شافعي نه ټپوس لري نه زاغ ښکلی باغچې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو د مولا له نوره بلې د ډېوې د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي ستارې د مدرسو دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو په بوستان د مدرسو کې راټوکېږي نه اغزي یا بشا ولی الله یا امام غزالی چې ملت ته یې ډالۍ کړ عالمګیر غوندې باچا مدرسې ته زېږولی مجدد الفساني شیخ الهند و چې پیدا یې کړی په هند کې شاګردان و د هر سړي افرو حسین احمدي مدني عالمان محمد عالمان شملې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو د مولا له نوره بلې د ډېوې د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي ستارې د مدرسو دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د
تو محترم محمد امین حیدری لجزاب کلام څخه یو جهان مننه درنو حضارو هغو ته چې مونږ تاسو ټول منتظر وو په څو شېبو کې ستاسو حضور ته پیش کېدونکی دی انشاء الله تعالی هغه به ستاسو ته زرین خطاب کوي نو تاسو ټولو هیله کوم چې ډېر په آرام کښېنئ او ټولو وروڼو ته زموږ